بله فایده په دې کې د لور تربیت درانه مور پلار چې که نو ګوره دا که تاسو خیال کړی دا کم کور چې ډېر پرسکون او په اطمینان وي دا خبره خو معلومه ده ټولو ته دا کم کور چې ډېر پرسکون او اطمینان والا کور یو جنګ جګړې پکې نه او جاخې نه وي نو ته صرف دا مه وایې دلته چې دا هلک ښه سړی دی او دا جنۍ ښه جنۍ ده بلکې دې که ورسره نور کسان هم یو ځای کوو د الله د توفیق نه بعد صرف دا ښه خلک دي خو د دې جنۍ مور پلار ښه خلک دي دا جنۍ چې ورانېږي او دا ښځې چې ورانېږي د خاوند په کور کې د هغې ډېرې وجې دي لکه صرف دا یو وجه نه ده ډېرې وجې دي خو یو وجه پکې دی چې کله د مور پلار تربیت هغه صحیح نه خصوصا د مور لور د مور په لار روانې نو دا بعضې میندې ټلیفون به ورته وکړي ځان بېهوشه کوئ او په ځان میرګي ځکه اکثر په زنانو باندې میرګي پیریان او په ځان پیریان راوله او ته به د کمې پورې غلي ناست دی غریبه غلي ناست دی کار روان وي خو دا ورته وایي ته به یعنې د قیامته پورې به ته غلي ته به کله دا خوله کولاوې چې خوله کولاو کړي غریب ژوند ټول تباه و برباد شي خو درانه مور پلار صحیح د دې لور تپوس کوي که ناروا کي دا یې تپوس وکړي خو ورسره دا نصیحت ورته هم کوي چې بچیه ته وګوره ستا خاوند دی د ده ګوره په تا دومره حق دی دومره زمانې زمونږ هم نشته دغه خوا قسخر و ستا داسې دي لکه مور پلار ستا مشران دي څنګه چې موږ ته تقار شوي وي موږ ته وهلي مې دغه شان هغه هم ستا مور پلار دي که چېرته غوسه شي که چېرته تا وویم ته به صبر کوې نو داسې کور آبادي بله پکې اهمه خبره ده که دا جنۍ وي چې زه دې کور کې جګړه وکړم او بیا هلته ځمه نو دې ته پته ده چې هلته مې ځای بیا نشته هغوی مې نه پرېږدي نو دې دلاسې دې ځان کنټرول کړی او چې کله ورته پته وي چې زه دلته دا کارنامه وکړم هغوی پې خوشحالېږي نو ښه زور وله ورکړي او د هغه ځینو ته غرور ټلیفون وکړي دا ډېر داسې غیرت نه دی زور نه دی ګورئ ټلیفون ورته وکړي خورې وی چې څه دي زړه غواړي کوه موږ به یې تپوس کوو تا ته خو دې څوک څه ووایي دا ته دې خور باندې مهینې دا دې ته غیرت ښکاري دا دې ته زور ښکاري داسې زور دی دا خو ته د هغې کور تباه کوې دا خو ته هغې له غلط تربیت ورکړې ورته ووایه خورې که بالفرض تا سره ظلم زیاتی وشو موږ به په طریقه تپوس وکړو خو ته به ګورې د خاوند قدر او عزت کې ته به د خواښې او د سخر قدر عزت کې دغه ستا کور دی دغه ځای کې د ژوند دی دغه ځای کې د مرګ دی د دغه کور نه به د جنازه وځي داسې په وړو وړو خبرو موږ جګړو له نه درځو دا خو کور دی راځي و پکې موږ دې قصو له نه درځو هلته که چېرته ظلم او ناروا داسې وشوی چې زیاتی کېدو موږ به درشو تپوس د هغې هم یو طریقه ده په دې طریقې سره یو دروند رور خپلې خور له تسلي ورکوي او دا موږ لیدلي پښتنو کې ډېر داسې ټلیفون خور ته وګورې ته موږ به ورسره پوه شو ته خپل کار کوه نو چې په دغه خور باندې کور وران کې هغه غریب راشي بیا دلته ناست دی که نه او طلاقه شي رسېلو شي نو بیا دا ټول وروڼه اوس په دې سوچ کړي چې دا جاخه به څنګه د دې کور نه وځي اوس والله چې پسې شا پسې ټول دغه لګیا یې وایي پسې او د دوی هغه ښځې هغه ټول دغه یوه خبره کوي د دا خور به کې هم ناسته ده ډوډۍ خو هغې ختمه کړي او که چېرته غریبي سره بچی نیمي هغه بیا هغه بل قیامت دی دا مکه جنۍ ده چې دې وروڼو ورته وایي موږ به ده وکړو موږ به دغه وکړو موږ به داسې وکړو د خاوند نه زیات نږدې څوک نه وي دا یاد ساتئ ولې په ښځه باندې چې واده شي نو په مخلوقاتو کې به د هېچا دومره زورور حق نشته څومره چې د خاوند حق دی نو که خاوند دا ښځه ووایي یا ورته غوسه شي یا کور کې جګړه راشي نو تاسو د خپلو خویندو د خپلو لوڼو کورونه مه ورانوئ بلکې د هغوی ښه تربیت کوئ لکه دیز کې چا وکړو ابوبکر او عمر رضی الله عنهما یو ناشنا قصه هغه دا ده چې